سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قدرمندو اجي سمخ کرا شندل وړاندې را شندل دا انستفول سره کې قرآن کریم دا یو داسې اکمل ترین عظیم ترین کتاب خداوندی ده چې په نزول د قرآن باندې یا په نزول د قرآن سره د 1,40,000 انبیاء کرام الدین او آسمانی کتابونه 4 او صحیفه دا ټول منسوخ شو او قرآن کریم ناسخ شو. زمون په دې کتابونو کې دینی کتابونو کې کله چې مونږه سبقونه شروع کوو نو مختلف فنون وي او بیا زمون اکابرین دا وایي چې کوم کتاب یو بنده شروع کوي باید د هغې تعریف معلوم شي او د هغه فن یا د هغه کتاب موضوع غرض معلوم شي. قدرمندو تاسو ځان سره دا نوټ کړئ چې که یو انسان د تاسو نه څوک پوښتنه وکړي یا تپوس کوي د قرآن کریم تعریف شته که نشته، لکه د انسان څه تعریف دی؟ د انسان تعریف دا دی چې حیوان ناطق، داسې یو حیوان دی او گویا وي، خبرې کوي. د قرآن کریم تعریف مختلف ته متعدد و مختصر دا ده چې بذات خود قرآن کریم یو آیت ته دا غي تعریف قرآن کوي. کتاب انزلناه الیک مبارک، کتاب انزلناه الیک مبارک، دا سوره صاد آیت نمبر 29 ده. دغه کتاب انزلناه الله وی دا عظیم شان کتاب ده، اکمل ترین کتاب سماوی ده، اسمانی. انزلناه مون نازل که الیک امتاتا منازل که ای نبی علیه السلام. دا سینه ده چې د بنده کتاب وی، دا سینه ده چې مخلوق جوړ کړي تصنیف کړي وي، دا سینه ده چې بنده تدوین کړي وي، تالیف کړي وي. دا کتاب خداوندی ده، دا د قرآن کریم تعریف ده. کتاب انزلناه الیک مبارک. سوره صاد آیت نمبر 29 کې د دې تذکره شوی ده، دغه آیت ذکر شوی ده. دریم رکوع ده. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. مکمل آیت ده. الله تعالی فرمای کتابون تنوین تعظیم شو، عظیم شان کتاب منازل
الیک تا ته منازل که اے نبی علیه السلام اثبات د رسالت وشو وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى نبی علیه السلام د ځان نه خبره نه کوي بعضو کفارو به وی چې ته د ځان نه خبره کوي الله فرمایل وما ینطق عن الهوا د ځان نه خبره نه کوي دا د الله کتاب ده ورونو کفارو به دا وی چې نبی علیه السلام د ځان نه خبره کوي یا ویل نبی علیه السلام چا سره ناس ولاړو یو نفرو هغه تجارو نبی علیه السلام کله کله هغې سره به کېناسته عجمي و نو د مکې مکرمه کفارو مشرکینو به وی دغه نفر تاسو ته دا سبق ښیي چې الله ثابت کړه چې نبی علیه السلام د ځان نه خبره نه کوي ځکه دا مشرکین یهودو ته لاړه یهودو مولایانو ته وویل چې تاسو موږ ته داسې مسائل راته وښیئ چې موږ نبی علیه السلام نه به پوښتنه وکړو چې دا بند شي چې بیا موږ ته قرآن ونه وایي او دا عادت به تر ورځې قیامته پورې به وي نو یهودو مولایانو ورته وویلې چې تاسو درې خبرې ځان سره کوئ یا ورته وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم نه دا پوښتنه وکړئ چې اصحاب کهف څوک وو دویم دا پوښتنه وکړئ چې سکندر ذوالقرنین څوک وو دریم دا وکړئ چې روح څه شی دی که د درې واړو ځواب تاسو ته یې درک نبی نه دی که د درې واړو ځواب بیا در نه که نو بیا نبی نه دی که د یو ځواب تاسو ته یې درک د دوو جواب میلاو نشو بیا نبی نه دی که د دوو ځواب یې درک او د یو خاموش پاتې شو بیا دا برحق نبی ده تاسو مقابله نشو کولی دا یهود وویل تاسو سر خلاص شو الحمدلله دا یهودو مولایانو نبی علیه السلام د مبعوثیت نه وړاندې الله ته بحیث شفاعت وسیله نبی علیه السلام به پیش کوو چې د آخر زمانه نبی په وسیله الله زمون کار وکړه خو چې نبی علیه السلام مبعوث شو نو بیا یې ونه منه انکار یې وکړ ځکه حسد او کینه بغض وکړ او قرآن کریم کې راځي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دا یهود او نصارا نبی علیه السلام داسې پیژني لکه خپل اولاد چې څنګه پیژني دا مشرکان راغلل دا سبق زده کړل نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړل چې اصحاب کهف څوک وو ذوالقرنین سکندر څوک وو روح څه شی دی نبی علیه السلام وفرمایل اجیبکم غدا تاسو ته سبا جواب به درکم خو ان شاء الله ونه وایم ير شو فراموش شو نو سبا چا دغه مشرکان راغله نبی علیه السلام جواب ورنک ولی جبرائیل علیه السلام رانه په بل سبا راغله نبی علیه السلام جواب ورنک ولی جبرائیل علیه السلام وحی بانش
د الله حکمت ته وګورئ قدرمن. حدیث کې راځي الى 40 او الى 15 یا 15 شپې یا 40 شپې. نو الته مشرکانو یو پروپاګاندا شروع کړه چې بس اوس هغه العیاذ بالله وای چې کوم جبرئیل علیه السلام ته وای چې کوم شیطان وای راته وای هغه اوس نه راځي. دلته د الله دی لوی حکمت. یو طرف ته به دوی وای چې نبی علیه السلام د ځان نه خبره، بل طرف ته به وای چې نبی علیه السلام ته یو بنده راځي هغه دا خبره کوي نو بیا مونږ ته وایي. الله دا ثابت کړه چې دا نه بنده خبره ده او نه نبی علیه السلام د ځان نه وایي. اوس وګوره وحی بند شو، نبی علیه السلام چاته څه نه وایي، دا یې ثابت کړه. دویمه مسله دا استنباط شو چې ان شاء الله به وایي. نو 15 شپې بعد یا 40 شپې بعد الله حضرت جبرائیل علیه السلام راځي. نو دلته مشرکان کله دا وایي چې بس نور الله او د رسول الله په مابین هغه رابطه ختم شوه. نو الله اول سوره الضحى نازله والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. دا ترجمه خو التبه وایو، خو والضحى یو ترجمه دا ده. الله وایي چې والضحى زما قسم د ستا په دې سپین شکل او جبین باندې، نبی علیه السلام ته وایي. واللیل زما قسم د ستا په زلفانو باندې، نبی علیه السلام ته وایي. اذا سجا چې کله په دې تندې باندې خوره ورش. ما ودعك ربك وما قلى، نته الله پریخي او نته سره الله بغض لري. ځکه چې لمر وی رڼا وی، نو دشمن اسې پروپاګاندا. دا غینه رستو اصحاب کاف مستقل سوره ده چې اصحاب کاف سوره کاف. سکندر ذوالقرنین واقعا هم په 15مه سپاره او 11مه کې ده. خو د روح په باره کې څه نه دی ویلي، قل الروح من امر ربي. الته یهود ملایانو ویلي وو که یو ځواب خاموش او د دوو درک دا برحق نه بینه هماغسې وشو. د یو ځواب یې ور نه کړ، د دوو ځوابونه یې ورکړ. لہذا قرآن دا د الله کتاب د کتاب انزلناه الیک مبارک. دا د قرآن تعریف مختصر چې تاسو باندې فشار رانشي او بوج رانشي. کله داسې وشي چې خبره اوږده شي هغه شته خبرې ترې نه یوسي، ستاسو مطابق به خبرې به کوو انشاءالله. که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې د قرآن کریم تعریف څه ده، نو تاسو به دا آیات وایي کتاب انزلناه الیک مبارک. ورونو دین زده کړه وکړئ، زده کړئ دین زده کړئ. من قریبانو کې ډېر وخت وشو غالبا چې دا ماته چې غالبا چې 40 کاله کېږي، 40 کاله هغه خارج کې ده. هغه وایي چې زه یو ځای کې ناست وم، یو تورپوست راغی، یو مسلمان نه پوښتنه کوي چې ته ما ته د مونځ الفاظ راته وښایه. وی دی کې وی زم ناست. دغه مسلمان ورته وایي چې ما ته خو د مونځ الفاظ نه راځي. خارج وی دا تورپوست ولګېد، دغه مسلمان ته یو لغته ورکه، نو داسې 2-3 ګزه اخوا یې وغورځېد. وی بیا ما ته راغی، وی ما ورته وښوده. نو هغې ته ما هغه وخت کې دا بهشت زیور یو کتاب دی، دا تاسو واخلئ، خصوصا د کور د خویندو دپاره. اشرف علي تانوي صاحب کتاب دی بهشت زیور جنت کالی.
دا بهترین کتاب د خصوصا د خویندو دپاره لیکلی شوی دا واخلئ ټول ضرورت هلته شته نورونو خپل دین باندې عبور حاصل کړئ داسې نه ده چې نور خلک راشي موږ ته دین محتاج او موږ ته دین نه ده معلوم نو ضروري ده زموږ ستاسو دین زده کول او امام صاحب خو وایي چې د اسلام اصول چې چاته معلوم نه وي د هغې جنازه مه کوئ اوس به څه کوي نو قرآن د الله کتاب انزلناه الیک مبارک الله دې عمل کولو توفیق نصیب وکړي موضوع د قرآن توحید دی چې الله یکتا است بس قرآن موضوع څه توحید د قرآن کریم غرض څه ده مقصد سعادت الدارین بس په دواړو جهانو کې کامیابی دا غرض الحمد لله رب العالمین حمد کاملہ قدیمہ ثابت للہ بس ثناء کاملہ قدیمہ دا ثابت تے چا دا پارا جواب راکے للہ اللہ دا پارا حمد ستودن توئی ستودن مون حمد او ثنا د الله وایو که ماضی وي که مستقبل وي که حال وي که مون یو که پرنده وي که چرنده وي که ملائک وي که جنات وي که شیاطین وي که هر څوک چې حمد وایي حمد خو وایي حتی شیطان هم وایي یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې لوی صحابي ده نوم عبدالرحمن ده او چې مسلمان نه و عبدالشمس نوم و پنځه زره درې سوه درې اویا غالبا شاوخوا حضرت ابو هریره صاحب نه روایت ده دغه ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیه السلام وویلي چې د زکات او د عشر څه غنم یا حاصلات را جمع شوی وو نو ابو هریره صاحب ته وویل چې ته پیره کوه ابو هریره رضی الله تعالی عنہ پیره کولې د شپې خو نبی علیه السلام ویلې ګوره که چېرته غل راشي خیال کوه ابو هریره صاحب ناست و چې ګوري یو غل راځي او دغه غله پټوي دوز آمد دزدی میکرد گندمه ابو هریره صاحب راغی چې دا څه کوي بیا وژړل وایي کور کې څوک نشته دا هغه پرېښود په سبا مانځه ته چې رسول الله مبارک تشریف فرما شو مون نه بعد ابو هریره صاحب ته وایي چې هغه بیګانۍ میلمه دې څه کوي اوس رسول الله مبارک ته چا څه نه دی ویلي خو په وحی معلومه شو نبی علیه السلام خو علم غیب نه درلوده بیا ویلی چې سبا بیا فکر کوه خیال کوه بیا راځي یا بیا را نشي وای نه ما سره وعده کړی نه راځي وای کوشش کوه په دویمه شپه چې ګوري بیا ژولی ډکوي بیا یې ونیو حدیث کې راځي بیا قسم وکړو بیا به نه راځو بیا یې پرېښوده وای مسلمان خو چېرته قسم نه کوي
او حدیث کې راځي چې څوک بیزه قسم وکي او دروغ وي دي دروغجن وي یو ملا ملائک ګور لري تخت د رحمت زګه د دې خلینه غیبی بوی راځي بد بوی او قران کې ډیر کم نفر باندې الله لعنت وراولي هغه یو دروغجن دی الله دې موږ د دروغ نه وساتي ورونو الله سره وعده وکړو چې آینده بیا به دروغ بنوي ځکه الصدق ينجي والكذب يهلك رښتیا ووایه دا د نجات لاره ده او که دروغ دی وویلې نو دنیا او آخرت هلاکت نبی علیه السلام بیا پوښتنه وکړه چې هغه بیګانه چې کوم کس راغلی و هغه څه شو ویا قسم وخوړ بیا به نه راځي وی بیا خیال کوه چې په درېیمه شپه ګوري بیا راغلی بیا تشریف راوړ ابو هريره صاحب ویل چې اوس نه پرېږدم اوس نبی علیه السلام ته تا رسوم نو تاسو سوچ وکړئ دا غل ورته وایي زه به تا ته به داسې یو سوره به وښیم چې هم د شیطان د ضرر نه به شر نه به محفوظ وي هم د انسانانو د شر نه به محفوظ وي او هم د دنیا او آخرت د نجات ذریعه وي نو صحابه خو ډیر زیات مینو په دین او په اسلام او بیا د قرآن په آیاتونو ویسا اوخه نو سوره آیت الکرسی ورته وخوړ بیا پرېښود نبی علیه السلام سره چې کله ابو هریره سره ملاقات کوي په درېیمه ورځ نبی علیه السلام ورته وایي چې تا ته پته شته دا څوک وینا وایي دا شیطان شیطان کله کله دا ظاهرا ښه کارونه کوي وای نه شو پوهیږئ تاسو خو الله دې د شیطان د شر نه موږ محفوظ بعضو کتابونو لیکلی اشرف علي تهانوي رحمت الله علیه لیکلی دی چې یو نفر و هغه به روزانه به 100 واره داسې به ذکر کوو تسبیح به راواغسته وی لعنت دی وی په شیطان لعنت بسر شیطان دا او ذکر نه ده کنه که ذکر ده اخو ذکر نه خو هغه وی دا ذکر ده افضل یو ورځ داسې کار وشو چې دې دیوال ته تکیه وهلی و او دغه لعنت دی په شیطانو دا نو ذکر کوي دې کې یو نفر راځي ورته وایي چې سپینګیري بابا وی پاسه وی دا دیوال نړیږي نو چې دې چې څنګه پاسېده دیوال ونړېده چې دیوال ونړېده دا بابا هغه نفر پسې منډه کړه ونیو وی تا ما سره ډېر همکاري وکړو ته څوک یې دا هغه بس پرېږده څه کوې نه ته به تعارف کوي ما سره وی زه هغه مخلوق یم چې ته روزانه وایي چې په ما پسې لعنت وایي شیطانو وی تا خو ما سره ډېر ښه وکړه نو هغه وایي ما خو تا سره ښه وکړه که او نه که خو سپینګیري هسې مري خو که د دیوال لاندې راغلی وی نو شهید کېدي نو دا شهادت په تا مې نه وپېرزو هر څه کې د ده کار وي نو خیال کوئ نو الحمدلله رب العالمین معنا او ترجمه ساده دا ده چې حمد کامله کامل سنه او حمد قدیمه دا ثابت لله الله د پاره قدرمندو دا حمد الله د پاره ولی ثابت ده نو دا دلیل ده رب العالمین نو تاسو کا
لیکئ نو داسې نوشته کولی شي لأنه رب العالمین، ځکه الله د ټول عالم رب ده. نو چې د ټول عالم رب شو نو د حمد مستحقم الله شو کنه شو؟ جواب راکړي. الحمدلله مدعا شو. جواب راکړي څه شو؟ رب العالمین دلیل شو. الرحمن الرحیم دا دویم دلیل شو. مالک یوم الدین دا دریم دلیل شو. دا الحمدلله د پاره قربان د قرآن نشو. اوس پوه شوئ؟ الله تعالی د پاره حمد ولی ویو؟ ځکه رب د عالم ده. رب د عالم ولی ده؟ ځکه رحمان او رحیم ده. رحمان او رحیم ولی ده؟ ځکه مالک یوم الدین د جزا او د قیامت مالک ده. ګورئ چې رب د عالم شو، رحمان شو، رحیم شو، مالک یوم الدین د جزا او د سزا د قیامت مالک شو، چې د دې ټول اوصاف اربعه چې څلور اوصاف شو متصف وي، دغه ذات د عبادت مستحق ده کنه ده. نو ځکه ایاک نعبد و ایاک نستعین، د بندګي د الله کوم، د الله نه مدد غواړو. پوه شئ؟ او الله تعالی الحمدلله رب العالمین ویلی، داسې نه دی ویلی الحمدلله خالق العالمین، مالک العالمین، رازق العالمین نه دی ویلی، بلکې الله څه ویلی؟ رب العالمین. قرآن کې دا رب ډیر ذکر ده. اگر ضروری خبره در تکوم، ضروریات انشاءاللہ زیاتی نکو. تاسو چوکے آدم علیہ السلام نا تردی دم پوری لزر شوخوا دا کال تیر شوئے. سو لزر اب آلتا با راش آدم علیہ السلام واقع را روانه. آدم علیہ السلام شپیته گزا دنگو، 60 گز دراز بود. آدم علیہ السلام چې کله پیدا کړه الله، د آدم علیہ السلام نه دا ټول مخلوقات الله د میګو په شکل پیدا کړو. آدم علیہ السلام بیا الله تعالی دوی ته قوت عاقله ورک، حواسم ورک، مونږ تاسو هغه وخت کې د میګو په شکل. نو الله یو خطاب کوي ټولو ته، الستو بربکم. پوه شوئ؟ د ازل نه تر ابده دا ټول مخلوق چې قیامت ورځ پورې پیدا کیږي نو الته انسانان. نو الله خطاب وکړه الستو بربکم، ایا زه ستاسو رب نه یم؟ نو عالم الذر کې الله خطاب کړی دی الستو بربکم. نو داسې نه دی ویلی الستو بخالقکم، نو رب ذکر شوی. دا یو. بیا چې انسان دنیا ته راشي او وکلن شي، حدیث کې راځي چې یو کوچنی ماشوم وي، طفلا کې کلان میشه، د هفتم سال رسید، نبی علیہ السلام فرمایي تاسو دوی ته د منځ خبرې وکړئ چې دوی منځ ته ودرېږي. نو دغه کوچنی ماشوم چې منځ ته ودرېږي نو دا بیا څه وایي؟ الحمدلله رب العالمین وایي کنه. او بیا چې کله مونږ تاسو رب العالمین وایو نو چې رکوع ته لاړ شو نو بیا څه وایو؟ تاسو وایي. او چې کله بیا قامه رب العظیم خلاص کو چې قامه ته ودرېږو نو بیا څه وایو؟
نه سمع الله ولمن حمیده پسې بیا رب شو، بیا چې سجده ته لاړ شو بیا څه وایو؟ بیا رب. او چې کله مونځ خلاصوو چې کوم دعا وایو اللهم بیا څه وایو؟ رب شو. چې کله دغه انسان وفات شو قبر ته لاړ شي نو بیا د ملائک راځي نکیر او منکر، بیا چې کله پوښتنه شروع کی نو بیا څه وایي چې من ربک. ګوره حضرت آدم علیه السلام چې کله پیدا کړ الله بیا د میګو په شکل مونږ تاسو پیدا کړو، الته خطاب الستو بربکم. او چې قبر ته لاړ شو من ربک، او چې مونږ کو الحمدلله رب العالمین، رکوع ته رب، سجده رب، کله چې مونږ خلاصو رب. رب هغه ذات ته وایي، هغه پالون کې او تربیت کننده ته وایي چې د هغه ذات نه بالا دویم حاکم نه وي. د رب ترجمه دا ده، داسې حکمران ذات ته وایي چې دغه حکمران نه بالا او فوق دویم حکمران نه وي، دغه ته رب وایي. نو الله فرمایل تاسو حمد د هغه حکمران او حاکم اعلی د پاره وایي چې د ټول عالم حاکم او حکمران دی او د ټول عالم تربیت کننده او پالون کې ذات دی. پوهیږئ؟ حمد. تاسو سوچ وکئ دا طفل چې پیدا شي، دا کوچنی ماشوم، دا طفل، دا هغې دا غوږونه کار کوي؟ جواب راک. سترګې کار کوي؟ عقل کار کوي؟ خو دا ماشوم چې څنګه پیدا کیږي او د مور او د میندو چې کومه تی ده او هغه باندې چې خوله کیږي هغه چوپی کنه، نو دا هدایت دا تربیت څوک ورکوي؟ الله کوي کنه؟ داسې ذات. او که دغه کوچنی ماشوم کا مخ واړی رونو تاسو راته وایي دا دنیا او اسمان مخلوق یو شي، دغه ماشوم ته څوک شیدو ورکولی شي؟ سوچ دې کړی کله؟ سوچ وکړئ. او دا ماشوم لکه اوس د مور په بچهدانه کې چې ګرځي دغه ته تربیت څوک ورکوي؟ او والدین خو بریتونه غواړي چې دا مونږ کوو، دا الله کوي. نو ځکه رب د عالمو ده. عالم چاته وایي؟ عالم چاته وایي؟ مختصر دا د عالم ما سوا الله ته وایي. د الله نه سوا که زما ستاسو په نظر راځي او که نه راځي دا ټول عالم ده. او تفسیر ابن کثیر خو لیکلی، تفسیر ابن کثیر وی 17,000 وی عالم ده. څو زره؟ 70,000 که 17,000 17,000. او بیا تفسیر ابن کثیر رحمه الله لیکلی د دې آیت لاندې په 17,000 کې د ځمکو اسمان دا چې څونه دا مخلوق دی وای دا یو عالم دی. د ځمکو د اسمان چې څونه دا یو عالم دی. اوس دا نور عالم بس دا الله ته پته ده. اے انسانه مونږ خو ډیر کمزور یو، که مونږ د الله بندگی کوو که نه کوو، الله بې پروا ذات دی. په 17,000 عالمو کې او په 17,000 عالمو کې ځمکه او اسمان دا مخلوق یو عالم او دا نور بسونه یي. د دې ټولو تربیت ورکوونکی الله دی. اسو ګورئ دا لمر چې دی دا 14,00,000 جریبه 14,00,000 جریبه د دې ځمکو اسمان نه لویه ده.
اوس دا روزانه زی او راځي. دا څوک کوي؟ دا امریکا کوي کنه رهبران کوي که الله کوي؟ او د دې نه موږ استفاده هم کوو. الله داسې ذات دی. که قرآن سره زما او ستا رابطه یې رمضان المبارک روزه او دا یو قیمتي ده، نفلونه عبادت تلاوت کورونو کې دا وخت بیا نه راځي. نبی علیه السلام همیشه دعا کړې چې یا الله آینده رمضان ته مونږه ژوندی لري. نو الله دې دغه اعمال قبول کړي. نو الحمدلله حمد کامله او قدیمه ثابت الله د پاره ده، ولی ځکه دا رب د ټول عالمو ده. او یا عالمنا انس و جن، جنات و انسانان مراد ده. دا یو قول ده بس. ځکه قرآن کریم کې راځي لیکون نذیرا للعالمین، خو بهتر دا ده چې د عالمونه مراد ټول عالم ده. د هر شی عالم، د ټول عالم و خالق او رب الله ده. تربیت ورکوي. مونږ د الله حمد ولی ویو، مونږ د الله ثنا ولی ویو، ځکه زمونږ رب ده. یوازې زمونږ رب نه دی، د ټول عالم رب ده. د ټول عالم رب ولی شو ځکه چې رحمان ده. ورونو تاسې چې یو موټر اخلئ، خو اول خو به تاسو سوچ کړئ چې دا خو تیل هم غواړي، پټرول هم غواړي، ورکشاپ ته هم ضرورت پیدا کیږي. خو دا ټول پیسې ضروریات تا به سنجولې وي او ستا طاقت وي، خو بیا موټر اخلي که نه اخلي موټر بیا که نه دا سرمایه او دا پیسې ساتلې بیا چې قبر ته ځي نو هلته ځان سره وړي. اوس چې کله پیټرول اخیستی نشي، ترمیمولی نشي، طاقت نه وي، د ودرولو ځای نه وي، استادګاه نه وي، نو بیا څوک نه اخلي. یا یو اس چې ته اخلي غوالی، نو چې ته اخلي خو هلته کې خو ته وایي چې دی دا خو اسباب غواړي، خوراک غواړي، څښاک غواړي، تربیت غواړي. چې دا ټول بندوبست برابر وي نو ته هغه اخلي. نو الله چې انسانان پیدا کړی، زر کاله وړاندې د هر یو انسان ټول بجټ الله تعین کړی دی. اوس لکه تاسو وایئ چې د کالي د ټول د کال او د سال بودجه چې ته تخمینوي، وایي دغه وزارت دپاره دا دونه بودجه د ضرورت شته. نو چې دا کال شروع شو ته بودجه ترمیموي، تصحیحوي، توضیحوي او تعینوي. الله چې انسان پیدا کولی د پیدا او د خلقیت نه زر کاله مخکې دا بجټ الله تیار کړی چې دی به خوري څه، سکي به څه، څونه خوبونه به کوي، څونه خوراک کوي، څونه څښاک کوي، څه به اغوندي. دا الله ټول سنجولی چې انسان پیدا شي نو دې سره دا ټول ضروریات هم الله ورکوي. غم مکوه ځکه الله رزاق دی. تاسو اوس پورې چرته اورېدلی چې یو انسان په دې سخت غربت حالت کې د ګشنګي او د تشنګي د لاسه به وفات شوی؟ په یو په بله بانه الله رزق ورکوي. کم ځای نه راځي بس راځي. د 6,000 7,000 او د 8,000 مامور وي، مسلمان به وي، الله د هغې ضروریات پوره کوي. ضروریات به 50,000 به وي، د دې 7,000 نه الله پوره کوي. دا څوک کوي؟ دا الله کوي. مونږ هم کله کله جذباتیان شو. اوس که چېرته هسې مثال درته وایم، که اوس اعلان وشي که چا ګیره پرېښودو او پکړی هم په سرک
که دا 40 میلیونه وي او که 50 میلیونه وي، ټولو ته ریاست او وزارت به میلاویږي. تاسو راته وایئ چې میاشت پس به ټول به برابر یې که نه؟ ټول به برابر وي. او چې پوښتنه وکړي بیا به وایي سنت طریقه ده، وایي واجب ده. دا واجب او سنت خو د دې وزارت او ریاست نه مخکې و، مؤامریت نه. خو دلته بیا لږ مادیات راغی نو بیا زور ورک، بیا شړشم ومږي چې زر ستر شي. دا کله کله موږ داسې جذباتیان شو. صحیح ده. خو چې هر څه کوو الله مخې ته ودرو، بیا به د الله تعالی نصرت شامل حال وي. نو حمد کامله قدیمه ثابت لله ده. ولی ده جواب را کوي رب د عالمونو، د ټول عالم رب الله ده. و چې د ټول عالم رب الله ده، اسی مثال درته وایم چې تاسو په یو وزارت کې چاته تنخواه ورکول نشي، هغه بس تاسو نیسئ. نو چې الله مخلوق پیدا کوو، الله رزق هم ورکولی شي، ځکه چې رحمان ده. دا دویم دلیل ده. ټول عالم ته رزق ورکوي او هغه چاته هم ورکوي چې څوک الله نه مني، هغوی ته هم ورکوي. هغه چاته هم ورکوي چې څوک الله سره شریک نیسي، هغوی ته هم ورکوي. دوستانو ته هم ورکوي، دشمنانو ته هم ورکوي. زمونږ دا عقیده ده. ستاسو د تایید دپاره وایم چې د الله نصرت مونږ بالمشاهده لیدلی په دې دور کې هم. بچه څه کوي الله دپاره کوه، الله به در سره نصرت وکړي. الرحمن الله رزق ورکون کی ذات ده. اوس الله رزق ولی ورکوي خو غواړي نه. تاسو سوچ وکئ، الله رزق ورکوي ټولو ته، خو بیا حساب غواړي. التبراشی یرزق من یشاء بغیر حساب. الله رزق ورکوي هر چاته ورکوي، خو حساب کتاب کوي؟ حساب کتاب الله نه کوي. ګوره داسې نه وایي لکه موږ تاسو دا برق مصرفو که نه، تیل مصرفو که نه، ځواب راکئ. نو چې میاشت تیر شي نو بیل نه راځي. نو الله تعالی مونږ روزانه څونه خبرې کوو. په یو ملت کې 14 کرته مونږ ساه راکاږو په یو ملت کې. نو که دغه یو ملت کې دا ساه بند شي نو په پیسو به څوک خلاص کړي؟ څونه خبرې کوو. دا یوه. اوس په دې موبایل په ټلیفون کې موږ تاسو کار وانه چو نو خبرې کولی شو، او موږ اوریدونکي یو که نه یو، نو په دې باندې چېرته پیسې یو ورځ موږ لګولی چې څونه اورېدلی، څونه خبرې کوو په دې زبان او په دې ژبه، نو پیسې ورکوو چاته. څونه لیدل کوو په دې سترګو، یو ورځ یې چېرته بیتري ضایب شوی، ترمیم غواړي. یا چې څونه رزق مونږ خورو د الله د طرف نه، هغه قوت ذائقه، هغه ټیسټ ماده چې ده، ګوره الله په دغه ژبه باندې داسې لابراتوار الله لګولی چې دا شیرین دی او دا تروش دی، دا خواږه دی او دا ترخه دی، محسوسه وکنه. نو په دې باندې چېرته پیسې لګېدلی، روپۍ لګي، ولې سوچ نه کوم. نو رحمان ذات دی، داسې الله ده. اوس چې الله رزق ورکوي او حساب نه کوي را سره، بیل یو ورځ نه راځي چې دونه تا خبرې کړې ده بیل راولېږه، یو ورځ نه راځي. دونه اورېدل دې کړی وی بیل را واستوه، دونه لیدل دې کړی دی دا بیل را واستوه. نو ځکه الله رحیم ده، څونه مهربان ذات دی، څونه مهربان.
ګوره مور په اولادو څونه مهربانه وي. مور ډېر حق لري. داسې مو وایي چې کله نوی واده وکړي نو بیا مور ترې نه پاتې. صحیح ده. او بیا ماشاءالله د کابل مامورین خو وزیر داخله نه ډېر یریږي. وزیر داخله میشناسین؟ خانم شریف. د هغې نه دونه مه یریږه چې هغه حقوق مادر پاتې شي. دونه مه یریږه. دونه ویریږه چې مور هم خوشحاله ساته. نبی علیه السلام نه پوښتنه وشو چې د ټولو نه زیات حق د چا دی؟ امک ثم امک ثم امک ثم اباک. د ټولو نه زیات حق مور لري. د مور قدمونو لاندې جنت ده. میرمن خپل حق لري او والده خپل حق لري په اسلام کې. الله دې نه کې نو کور والاو ته او زوجه مبارکې ته دونه ترجیح مه ورکوه چې مور بیبي خفه شي او دونه ظلم هم مه کوه. زمونږ ښکلی دین دی. نو الله رحمان ذات دی، ټولو ته رزق ورکوي او دونه مهربان وي چې الله مونږ تاسو جنت ته بوځي ځکه چې رحم ده که نه. مالک یوم الدین. الله حاکم حکمران باچا ده د څه ورځ؟ یوم الجزا. جزا دوه معنا لري. یو په معنا د سزا، دویم په معنا د نعم البدل. که جزا په معنا د سزا شي نو کفار مشرکین گناهگار به مراد وي، الله سزا به ورکوي. او که په معنا د نعم البدل شي مراد مسلمانان الله بهتر ځای به ورکوي چې جنت ته. الله موږ د پاره هم جنت الفردوس نصیب وګرځوي.